دا په نړیوال بازار کې زموږ قیمت زموږ سیاسیونو راټیټ کړه زما پارلمان راټیټ کړه دا کمیشنکارو وکیلانو دا بې عزته وکیلانو دا د هیواد تښتېدلي وکیلانو مشرانو ځکه دوی په تړونونو کې د خارجیانو سره نوشته کړه چې د یو افغان مرګ 1,00,000 افغانۍ او د یو افغان زخمي کېدل 50,000 افغانۍ د یو ځوان په صفت ته راته ووایه په 1,00,000 افغانۍ زراعتۍ غوا کېږي په کوم قانون په کوم تمدن په کوم تورات په کوم زبور په کوم فرقان په کوم انجیل په کومه صحیفه په کوم کتاب د شاعر کې راغلی دي چې د انسان کرامت ته دونه په سپکه وکتل شي چې دغه قیمت 1,00,000 روپۍ نړیوالو ته او زما وکیل دې ورته غټې غټې امضاګانې وکړي مرګ دې وي په داسې وکیل مرګ دې وي په داسې سیاسیون مرګ دې وي داسې په تورو څېرو چې زما د افغان وزن یې په دنیا کې دومره سپک کړی چې زه اوس څومره د خپل عزت لباس اغوندم زه بلاستري ته خواري کوم زه کمپل لټوم مګر ما ته عزت نه راکوي علت دا دی چې موږ په نړیواله کچه باندې د خپلو د لاسه موږ سپک شولو وایي د کوم کلي ملک چې ګل اصغر شي د هغه اختر به مازدیګر شي یعنې هغه ملک سر خبرېږي نه په خپل تاوان خبرېږي نه نو بناءً